تاسو کتلی شئ چې دغه پیپ کومې اندازې ته رارسېدلی دا زیات عزیزان پېژني چې د توکل پارچاو په نوم باندې دغه ځای یادېږي یا دغه کور چېرته ښکاري مرحوم بازګل ماما الله دې وبخي د ټولو مړو واکدارانو سره دغه اندازه باندې دا پیپ پاتې شو. راځي د دې ناپلو دا د ولس شروع ده، ولس کورونه شروع شوي د ولس منځ ته پیپ رارسېدلی انشاءالله. راځئ اوس پکې لږ لږ کومک وکړئ، مرسته پکې د الله د رضا دپاره وکړئ، د الله په نوم دغه ولس سره او په دغه پیپ کې کومک وکړئ. دا د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو، اوښکې ماشومې دي د ډېرو امیدونه په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو، اوښکې ماشومې دي د ډېرو امیدونه په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. ولس وځان ته رانږدې کړئ په خولو د وجود به یې ساتو، ولس وځان ته رانږدې کړئ په خولو د وجود به یې ساتو. چا چې موږ سره په دې پیپ کې مرسته کړې الله دې په دواړه جهانه ښایسته کړه او الله دې آباد لري او الله دا ډېر ښه ورسره وکړه. وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو، پیپ کې چې موږ سره هر چا مرسته کړي او په دنیا او په آخرت او خدای پاک ورسره ښه وکړي او هغه دنیا او دا دواړه دنیاګانې دې خدای ښایسته اوښکې ماشومې دي د ډېرو امیدونه په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کوم ورونو چې موږ سره په دغه اوبو په کار کې مرسته کړې دي الله تعالی د دې دنیا په هغې دنیا ارمان کوي مولا د اجر وکړه، الله د غمو دردو مرضو افتونه وساتي، الله پاک د دنیا په خیر ثواب ورسوي او باقي ته نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړه او انشاءالله دا پیسې بې ځایه کېږي نه او ښه په ځای به ولګوي او الله تعالی به دوی ته اجر ورکړه. د نن غیرت سرونه په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو، د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو، په ټوټو د وجود به یې ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. دوستانو څو ورځې مخکې مې یو ویډیو د تاسو سره شریکه کړې وه چې په هغې کې ما سره د ولس مشران ځوانان ورسره باور وکړي چې ماشومان مو د پیپ دپاره یې لښتی وه خو ولې پیپ نه و. کله مې چې هغه ویډیو د تاسو سره شریکه کړه یو با احساس او مسلمان ورور زمونږ چې په بلجیم کې دی الله دې خوشحاله او کامیاب لري چې تل لپاره یې مونږ سره مرستې کړي. دوستانو یو ځلې بیا مونږ سره مرسته وکړه، هغه پیپ مو راوړ د موبایل په ښیښو ووینئ چې ځوانان لګیا دي هغه پیپ په ځمکه کې نصب کوي. دوستانو هغې کې باور وکړئ چې د ولس خلکو زیاتو خلکو پکې وس نشته دی، کمو خلکو پکې راته 500 افغانۍ راکړي چې وویل چې زمونږ همدا وس دی. په حقیقت سره باور په خدای وکړئ چې ما لیدلي چې وس یې نشته دی. نن سبا حالات داسې دي چې هېواد کې کاروبار نشته، خلک ټول بېروزګاره دي، دغې ولسوالیو خلک خو داسې دي چې هلته کوم داسې بازار چې نشته چې خلک پکې مزدوري وکړي. دوستانو راځئ لکه څنګه چې دغې ورور مرسته وکړه تاسو هم پکې د الله د رضا دپاره موږ سره لږ لږ مرسته وکړه. تاسو یې کتلی شئ چې دغه پیپ کومې اندازې ته رارسېدلی دا زیات عزیزان پېژني چې د توکل پارچاو په نوم باندې دغه ځای یادېږي یا دغه کور چېرته ښکاري مرحوم بازګل ماما الله دې وبخي د ټولو مړو واکدارانو سره
دغه اندازه باندې دا پیپ پاتې شو. راځي د دې نه پلو دا د ولس شروع ده، ولس کورونه شروع شوي، د ولس منځ ته پیپ را رسېدلی انشاءالله. راځئ اوس پکې لږ لږ کومک وکړئ، مرسته پکې د الله د رضا لپاره وکړئ، د الله په نوم دغه ولس سره او په دغه پیپ کې کومک وکړئ. دوستانو پیسې د چا نه غواړو، پیپ واخلئ او دغه ولس ته یې راولګئ. د ولس خلک به انشاءالله بې معاشه بې تنخواه څو ځل مې ورته ویلي چې والله چې د شینچي او د وچې ډوډۍ سره تر مازدیګره پورې دوه لګیا وي، دوم خپل همت نه دی بایللی، خو ولې بېوسه دي، وسې نشته دی. نو راځئ دوستانو ستاسو زکاتونه خیراتونه د الله په نوم په هغې کې مونږ سره لږ لږ کومک وکړئ. پیپ واخلئ او راولګئ، مونږ به دغه انشاءالله ستاسو په لږ لږ کومک باندې به دغه ولس د پاک اوبو نه برخمن کېږي او روزه مبارکه را روانه ده. الله له موږ او تاسو ټول ژوندي لري، د عبادتونو میاشت ده. الله به انشاءالله تاسو ته دا عبادت په دې باندې بهترین نیکۍ او بهترین اجرونه درکوي. کومک او مرسته پکې وکړئ. نور مو وخت نه نیسم اب چېرته چې وایي ښه ده ودانو سیفالي سنگر سنگر دزمرو کور دی پوخلو د وجود بی ساتو. سنگر سنگر دزمرو کور دی پوخلو د وجود بی ساتو. دیرو مغرورو پوکی او بایل سرنا پوخلو د وجود بی ساتو. ټوټو د وجود بی ساتو. ټوټو د وجود بی ساتو. دا د میرویس نیکه